سلامونه دوستانو، اول تاسو ما سره دغه ویډیو وګورئ. دوستانو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته او نوی ډیزایندار وایرل ویډیو جوړه کړو. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غونتې غوښتنه درنه کوم که چېرې زموږ چینل کې نوي یاست نو دغه چینل در سره سبسکرایب کړه او د بیل ایکن تڼۍ دې سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو در تاسو پورې در ورسیږي. او همدارنګه دغه ویډیو در سره لایک کړئ او یو انګلیسي کمنټ هم در سره وکړئ. ملګرو ما به تاسو ته یو دوه ټمپلیټ یې درکړی وي چې هغه تاسو کولی شئ زما په ټلیګرام چینل کې پیدا کړئ او د ټلیګرام چینل لینک او د واتساپ چینل لینک د دې ویډیو په ډسکرپشن کې دی، کولی شئ له هغې ځای نه جوین کړئ او هلته پاتې شئ د نورو اضافي معلوماتو لپاره. راځئ د ویډیو په طرف. دوستانو اول تاسو ته ایوي پلیر او الټ موشن برنامې ته ضرورت لرئ چې د دې دواړو لینکونه به ماته په ډسکرپشن کې اچولي وي، د هغې ځای نه کولی شئ ډاونلوډ کړئ. اوس به اول الټ موشن را خلاص کړئ، لاندې ټمپلیټس برخې ته به راشئ، پاس په اپلوډ باندې به کلیک کړئ. چې کله په اپلوډ باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو دا پاس درې کرښې ګورئ، په دې باندې به کلیک کړئ. بیا به دلته دا موبایل والا انتخاب کړئ. چې کله مو دا انتخاب کو نو دلته به دلته لاندې راشي او ډاونلوډ فولډر به پیدا کړئ. چې کله مو ډاونلوډ فولډر پیدا کړ دلته ګورئ دغه ټلیګرام فولډر چې کوم دی دا ټلیګرام په نوم دې ته به ننوځئ. دغه دواړه به تاسو ټلیګرام نه ډاونلوډ کړي وي. دلته به راشئ په د اول سی ډي پروجیکټ چې کوم دی په دې باندې به کلیک کړئ نو دا به تاسو سره دلته لوډینګ روان شي. هغې نه پس به تاسو راټ شئ، دلته پاس په نیکس باندې به کلیک کړئ. بیا به د دویم نمبر آپشن باندې کلیک کړئ. چې کله مو دویم نمبر آپشن باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به دغه شانتې صفحه راشي. په دغه ځای کې به دغه لاندې سور کوم نشان چې درته ښکاري په دې باندې به کلیک کړئ او دلته به په ایډیټ ګروپ باندې کلیک کړئ او دلته به بیا راشئ په دغه جمع نشان چې کوم دی په دې باندې کلیک کړئ. چې کله په جمع نشان باندې کلیک کړئ ملګرو دلته به په دا میډیا باندې کلیک کړئ. چې کله په میډیا باندې کلیک کړئ دلته به یو عکس راواخلئ کوم چې تاسو غواړئ هغه سی ډي چې تاویږي په هغې کې اډ کړئ. کله مو راواخیسته بیا بیک شئ او په دغه عکس باندې لږ ګوته سکرول کړئ او دغه شین خط لاندې کړئ. بیا راشئ دغه نشان باندې کلیک کړئ او دلته چې دی تاسو کولی شئ خپل عکس هاخوا او دېخوا کړئ، یعنې خپل سایز کې برابر کړئ. دې نه بعد بیا اوس راشئ ملګرو د بایک به شئ، د دې نه بیا بایک شئ. چې کله بایک شوئ بیا به هم بایک شئ تر څو تاسو دغه عکس چې دی ثبت کړئ. عکس ثبتولو لپاره پاس په د هغې نشان باندې کلیک کړئ او دلته به د کرنټ پرام از PNG په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به عکس روان شي، یعنې ثبت به شي. بیا به د سیو نشان باندې کلیک کړئ تاسو سره به عکس ګلري ته کېوځي. اوس به راشئ ملګرو په دغه دې خوا سترګې کوم نشانونه چې دي په دې باندې به داسې ګوته ټینګه کړئ. وبښئ دلته به چې کله مو ګوته په ټینګه کړه نو یو دانه به در سره سلیکټ شي. بیا به راشئ په دغه نشان باندې کلیک کړئ. چې کله په دې نشان باندې کلیک کړئ دلته په اول باندې کلیک کړئ ټول به سلیکټ شي. بیا به راشئ پاس په ډیلیټ آپشن باندې کلیک کړئ نو ټول به ډیلیټ شي. اوس به راشئ دلته په میډیا باندې کلیک کړئ. چې کله په میډیا باندې کلیک کړئ بیا په دغه باندې کلیک کړئ چې یعنې بل عکس به راواخلئ. چې کله مو بل عکس راواخیسته دلته به په دغه 5 نمبر کوم آپشن چې دی په دې باندې کلیک کړئ. دغه 5 نمبر آپشن باندې کلیک نو دا به ټول عکس به ټول پکې راشي. اوس به بیا په غشي نشان باندې کلیک او دلته به په همغه عکس په رقم ته دا عکس به هم در سره ثبت کړئ. چې کله مو ثبت کړئ اوس به غشي نشان کلیک کړئ او تاسو سره به دا ثبت شي. اوس به راشئ ایوي پلیر ته. چې کله ایوي پلیر ته راغلی په دغه 3 شپږ ډاټ باندې کلیک کړئ. بیا دلته لاندې راشئ دغه غشي باندې کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک نو دلته به بیا همغه فولډر ته تاسو تیار وئ، خو که نه وئ همدغه فولډر ته به راشئ، ټلیګرام ته ننوځئ او دلته به هغه ویزولر راواخلئ. چې کله مو راواخیسته دغه اخري کوم یو چې دی دا همغه ویزولر دی په همغې باندې به کلیک کړئ. اوس به راشئ پنسل نشان باندې به کلیک کړئ. چې کله پنسل نشان باندې کلیک کړئ دلته به دا دریم نمبر چې کوم دی دا باندې کلیک کړئ او دلته به بیا په دا جنرل باندې کلیک کړئ. بیا دغه خانه ډکه کړئ. همدارنګه بیا لاندې راشئ دلته په دې لاندې ځای کې به چې دریم کمپوزیشن چې کوم دی دې کې به دویم نمبر دا ایمیج چې کوم لیکلی په دې باندې کلیک کړئ. دلته په جنرل باندې کلیک کړئ. چې کله په جنرل باندې کلیک کړئ دلته به لږ لاندې راشئ. دلته چې کله لاندې راغله دلته دا ګورئ تاسو سره نتینګ لیکلی په دې باندې کلیک او دلته به اخرنی کوم آپشن چې دی دغه به ورته انتخاب کړئ. دې نه بعد به دلته تاسو سره دوه آپشن اډ شي. په د اولني به کلیک او دغه کرښه چې کومه دا به دې خوا اخر ته راورسوئ. بیا به په دې دویم نمبر باندې کلیک کړئ. چې کله په دویم نمبر کلیک کړئ دلته لاندې چې کوم 500 درته لیکلي په دې باندې به کلیک کړئ او دلته به چې دی 500 په ځای باندې 428 ولیکئ. چې کله مو ولیکه بیا په ډن باندې کلیک کړئ نو دغه ځای نه کار ستاسو خلاص شو. اوس چې دی ملګرو بېرته به راشئ پاس دلته لاندې اخري کې به دا دوهم نمبر کوم د دې لاندې چې کوم ایمیج لیکلی په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک دلته به تاسو په د اخریني باندې کلیک او بیا به د اخرینۍ خانه چې کومه ده دا به ټیکمار به وي دا به لرې کړئ. چې کله مو لرې کړه نو اوس به بېرته راشئ تاسو پاس اول سر ته ملګرو او دغلته به د کمپوزیشن 1 نه پاس کوم ایمیج چې لیکلی په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک دلته به بیا راشئ په دې ایمیج باندې کلیک کړئ. چې کله مو په ایمیج باندې کلیک وبښئ دلته به بیا لاندې راشئ. چې
چې کله لاندې راغلی دغه ځای کې ګورئ په دغه خط باندې به کلیک کړئ او دلته به اولینی خط ورته انتخاب کړئ. چې کله مو خط ورته انتخاب کړو نو اوس بعد له دې نه به تاسو راشئ دلته پاس چې کوم دی په دغه ځای کې به په افیکټو برخه کې دریم نمبر افیکټ چې کوم دی پاسې خوا نه هغه به ورته انتخاب کړئ. چې کله مو انتخاب کړه دلته اوس به دا دویم نمبر آپشن باندې کلیک کړئ او دلته به دا دوه خانو کې د اولینۍ خانه ورته ډکه کړئ. چې کله مو ډکه کړه دې نه بعد به په جنرال باندې کلیک کړئ او دلته چې دا کومه خانه تشه ده په دې به هم ټیک مارک کړئ او دا به هم ډکه کړئ. اوس بعد له دې نه به تاسو راشئ دا کوم ایمیج چې لیکلی پاس په دې ایمیج باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په ایمیج باندې کلیک کړه دلته به بیا په دې ایمیج باندې کلیک کړئ. کله په ایمیج باندې کلیک بیا په دا تشه خانه باندې کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړه دلته به لاندې راشئ پیک ایمیج باندې به کلیک کړئ او دلته به یو د یوټیوب والا سایز عکس که تاسو جوړ کړی وي هغه به راواخلئ. دغه یوټیوب والا سایز چې کوم دی دغه به راواخلئ لکه هر راپیره چې موږ د یوه پلیر لپاره کاروو هغه رقم ته سایز کې برابر باید جوړ وي. لکه مثلا ما دا راواخیست وګورئ شاته 8 شو. اوس به بیا راشئ دلته تاسو به بیا راشئ دلته لاندې دغلته د افیکټونو لاندې دا څلورم نمبر ایمیج چې کوم لیکلی دغه باندې به کلیک کوئ. دلته به بیا راشئ په دې جنرال باندې کلیک کوئ او دغه خانه به ټیک مارک کوئ. دلته ګورئ چې دغه ته موږ سره فریم 8 شو. اوس به د دې نه پاس چې کوم بل ایمیج لیکلی په دې باندې به کلیک کوئ. چې کله په دې باندې کلیک کړه دلته به بیا راشئ په ایمیج باندې کلیک کوئ. چې کله مو په ایمیج باندې کلیک کړه بیا به راشئ په دا تشه خانه باندې به کلیک کوئ او دلته به لاندې راشئ پیک ایمیج چې کوم لیکلی په دې باندې کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړه دلته به هغه عکس راواخلئ کوم چې په الټ موشن کې موږ دویم نمبر باندې جوړ کړه هغه عکس به اوس راواخلئ. چې کله مو راواخیسته ملګرو د دې نه بعد به اوس تاسو راشئ په پاس جنرال باندې کلیک کړئ. چې کله په جنرال باندې کلیک کړه نو دلته به دا خانه ټیک مارک کړئ تاسو سره به دا عکس چې دی ښکاره شي. اوس بعد له دې نه به تاسو راشئ دلته به لاندې راشئ دغه کوم افیکټ چې دی دغه لاندې مه راځئ دې نه دا پاسنی کوم ایمیج چې لیکلی په دې باندې کلیک کوئ بیا په ایمیج باندې کلیک کوئ بیا چې کله په ایمیج باندې کلیک کوئ بیا په دې تشه خانه باندې کلیک کوئ او دلته بیا په پیک ایمیج باندې کلیک کوئ او دلته هغه د ایس ډي کوم هغه چې دی هغه موږ چې دویم نمبر باندې جوړ کړه اول نمبر باندې هغه راواخلئ. بیا په جنرال باندې کلیک کوئ. چې کله مو په جنرال باندې کلیک کړه دلته په ټیک مار علامه باندې کلیک کوئ. چې کله په ټیک مار علامه باندې کلیک کړه نو ستاسو سره به هغه عکس هم ښکاره شي. اوس به لاندې راشئ اخیر کې کمپوزیشن څلورم ته او د اخرینی کوم آپشن چې دی دا به انتخاب کوئ په ایمیج باندې به کلیک کوئ او دلته به لاندې راشئ دلته لاندې ګورئ دلته موږ سره لیکلي دي ماسک ایمیج په دې باندې کلیک کړه. دلته به اوس راشئ دغه لاندې یوز ډیفولټ چې کوم لیکلی په دې باندې کلیک کوئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړه نو دلته هم زموږ کار خلاص شو. اوس راځو دلته بره په دغه ځای کې چې کوم دی دغه ایمیج چې کوم لیکلی دغه افیکټو برخو نه لاندې دغه ګورئ په دغه باندې به کلیک کوئ. چې کله مو په دغه باندې کلیک کړه اوس به دلته راشئ دلته به راشئ په دا جنرال برخه باندې کلیک کړئ. چې کله په جنرال برخه باندې کلیک کړه دلته په دغه اینډ چې کوم لیکلی په دې باندې کلیک کړئ او دلته به د اولینی آپشن ورته انتخاب کړئ. چې کله مو د اولینی آپشن انتخاب کړو نو زموږ ټول ایډیټ چې کوم دی هغه وشو. دلته اوس ګورئ تاسو کتلی شئ. د ثبتولو د موزیک لګولو لپاره به تاسو راشئ په دغه درې کرښې چې کومې دي په دې باندې کلیک کړئ. په دې باندې کلیک کړه دلته به راشئ دا لیبرري چې کوم لیکلی په دې باندې کلیک او دلته به ستاسو سره ټول نظمونه او سندرې ټول راواوړي. چې کله درسره واوښتې یو دانه پکې انتخاب کړئ او که نه وي دغه د سرچ کې هم تاسو ورکولی شئ د هغې نوم چې هغه سندره یا موزیک تاسو ته راشي. مثلا زه ما سرچ کې ورکړه اوس بېرته راځم په دا د درې ډاټ باندې کلیک کوم او دلته چې دی بیوزیلور ورته انتخاب کړئ او هغې نه بعد به تاسو سره دا سانګ اډ شي په پاس غشي نشان باندې کلیک کړئ د ثبتولو لپاره. نو دلته باید دغه خانې دغسې دغه ته وګورئ همدغه رقم ته تاسو سره هم ډکي. اوس راځو دلته ګوره اینډ آرټ یعنې تاسو څومره غواړئ دا سندره جوړه کړئ. نو دلته چې څو منټه غواړئ هغه به ورته انتخاب کړئ دا پاس غټو خانو کې. چې کله مو هغه ورته انتخاب کړه په دې دویمه کې چې دی څو سیکنډه غواړئ یعنې څو منټ او څو سیکنډه ده زه مثلا 10 سیکنډه ورته انتخابوم بیا په ټیک مار علامه کلیک کوم بیا په ایکسپورټ باندې کلیک کوم نو ستاسو سره دا ویډیو جوړه شي. ښه دوستانو دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شوي وي ویډیو درسره لایک او زموږ چینل ټیک عمر سکیل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نو په الله سپارم د خدای په امان.